نو د قیامت د ورځې په ترازو کې تر ښو اخلاقو بل دروند شی نشته. کله کله یو انسان لمنځونه، روژې، زکات، حجونه، عمرې او نور نفلي ښه عملونه راوړي، مګر د هغو ترڅنګ بد اخلاقه هم وي، بده ګزاره او د خلقو آزارول هم ورسره لري. لکه څرنګه چې د مفلس په باره کې درته وویل سوه چې یو چاته یې بد ویلي دي، هغه بل یې وهلی دي، د هغه یې غیبت کړی دي او داسې نور آزارونه چې په نتیجه کې یې هغه خپل ښه عملونه د دغه بد اخلاقیو په بدل کې ورکړل، نو تر دغه عابد او بد اخلاقه انسان هغه انسان ښه او بهتر دی چې د فرضي عبادتو د کولو ترڅنګ ښه اخلاق او د خلقو سره ښه معامله ولري. او دغه څوک به د قیامت په ورځ د هغو خلقو څخه وي چې د ښو عملو پله یې تر بد اخلاقه عابدانو ډېره درنه وي، که څه هم نفلي عبادتونه لږ ولري. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا هم فرمایلی دي چې په خپل انسان د خپل عمل سره تلل کیږي. انسان کوشش کوي چې د خپل ښو عملو پله درنه کړي، نو خپل ځان هم ترازو ته ور واچوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل په ورځ د قیامت به ډېر لوی او چاق سړی راسي، خو د الله جل جلاله په حضور به د غماشي د وزر وزن نه لري. ډېر چاق او غټ سړی به راسي، خپل ځان به په ترازو کې واچوي چې د خپلو نیکیو پله په درنه کړي، مګر دی به هیڅ وزن او دروندوالی نه لري. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د الله جل جلاله دغه قول ووایاست فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، یعنی نو موږ به په ورځ د قیامت دوی لره هیڅ وزن ورنکړو. دغه خلق د الله جل جلاله په وړاندې هیڅ وزن نه لري، ځکه دوی د توحید او حسناتو څخه خالی دي. او هغه لوی او عظیم شی چې د حسناتو ترازو په درنیږي هغه د توحید کلمه د لا اله الا الله کلمه ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل الله جل جلاله به د قیامت په ورځ زما له امت څخه یو نفر د ټولو خلقو په حضور خلاص بری کړي. هغه داسې د دغه نفر به په ګناهو ډک نه نوي سجله یا کتابه نشر او ښکاره سي، او هر کتاب به یې د سترګو د لیدلو پر اندازه لوی او غټ وي. دا د یو کتاب لویوالی دی او ټول په ګناهو ډک دی. او بیا به دغه نفر ته وویل سي آیا ته د دغه لیکل سوو ګناهو څخه پر یوه شي یا پر یوه ګناه انکار کوې؟ داسې شی دلته لیکل سوی دی چې ته د هغه څخه منکره یې او وایه دا کار مې نه دی کړی؟ آیا هغه زما لیکونکو ملایکو ظلم در سره کړی دی چې داسې شی یې لیکلی وي چې هغه دې تا نه وي کړی او ته د هغه څخه منکره یې؟ سړی به وایي یا رب هیڅ شی زیات نه دی لیکل سوی. سړی به په ټولو هغو شیانو چې لیکل سوي دي اقرار کوي، نه به منکر وي، نه به دلایل وایي او نه به ضد کوي، بلکې پر خپلو ټولو ګناهو به اقرار او اعتراف کوي. ورته وبویل سي آیا د دغو ګناهو او نافرمانیو د کولو دپاره یو عذر لرې چې زما د رسول له طرفه خبر نه وي درکړه سوی، یا ته په حلال او حرام نه وي خبر، یا یو بل دلیل ولرې؟ خو سړی وایي یا والله هیڅ عذر نه لرم یا رب. نو د الله جل جلاله له طرفه ورته وویل سي ته زما په حضور یوه نیکي لرې او نن ورځ پر تا هیڅ ظلم نه کیږي. نن یوې کتابه د دغه سړي په ګناهو ډک دی، مګر د هغو ټولو ګناهو په مقابل کې یوه نیکي لري. نو د دغه سړي د نیکیو یوه ورقه راویستل سي. د دغه سړي په ګناهو نن یوې کتابه ډک دی او هر کتاب د سترګو د لیدلو پر اندازه لوی دی، خو د هغه ټولو ګناهو په مقابل کې د نیکیو یوه ورقه یا یو کارد لري چې په هغه ورقه کې لیکلي دي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو وسړي ته وویل سي چې وزن دې وتله،
هغه دي بدی او ګناهونه دي او دا د ښه عمل دی. سړی وایي یا ربي دغه د نیکیو یوه ورقه د هغو کتابو په مقابل کې چې هر یو یې لکه غر او په ګناهو ډک دي څه وزن لري؟ د الله جل جلاله له طرفه وویل سي ستا سره ظلم نه کیږي. نو هغه د ګناهو کتابونه د ترازو په یوه پله کې کښېښول سي او د نیکۍ دغه یوه ورقه په بله پله کې کښېښول سي. نو هغه د ګناهو د کتابو پله د سپکوالي په سبب لوړه په هوا ولاړه سي او دغه یوه ورقه پر درنه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د الله جل جلاله د نامه په مقابل کې هیڅ شی نشي درنېدلی. لا اله الا الله محمد رسول الله. په ترازو کې د توحید او شهادت تر کلمو هیڅ شی نه لوی دی او نه دروند دی. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو خاتمه پر عمل صالح او پر کلمه طیبه وکړي. مګر توحید او کلمه طیبه ځان ته مقصد او معنا لري. د مسلمان دپاره د کلمه طیبه په معنا عمل کول حتمی او ضروري دي. کنه یوازې کلمه ویل او د هغې د معنا څخه مخالف عمل کول توحید نه دی. کلمه طیبه په ژبه سره اقرار او په زړه سره د هغه تصدیق دی او د کلمې آثار باید د مسلمان په ژوند کې ښکاره سي. د مسلمان ژوند باید د بې ځایه بدعتو څخه پاک او خلاص وي. نو به توحید موجود سي. د کلمه طیبه معنا او په هغه سره عمل کول په خپله ډېر لوی بحث دی چې هغه بحث زما له طرفه په یوه 90 دقیقه پیته کې ثبت سوی او نشر سوی دی او هم په هغه کتاب کې چې د دیني او اخلاقي لارښوونې په نامه سره یادېږي لیکل سوی دی. که مراجعه ورته وکړئ ګټه به مو وي. د قیامت په ورځ او د حشر پر میدان د عملو تلل شروع دي. خو د دغه تللو په وخت کې داسې هم پیښیږي چې یو څوک و یوې نیکۍ ته ضرورت پیدا کړي. فقط یوه نیکي غواړي چې د ښه عمل پله یې په درنه سي. نو په خپلو اقرباو او دوستانو کې ګرځي او یوه نیکي غواړي. دی په دې امید دی چې یو څوک به ماته یو نیک او ښه عمل راکړي. خو دا داسې ورځ ده چې ټول انسانان د نیکۍ د ورکولو څخه انکار کوي. دغه سړی خپل اولادونه وویني د هغو څخه یوه نیکي وغواړي چې دغه یوه نیکي یې جنت ته داخل کړي. خو هغه خپل اولادونه یې نیکي نه ورکوي او ځینې تښتي. دغه سړی بیا خپل مور او پلار ته ورسي چې دا هغه تر ټولو ډېر مهربانه دوستان دي او دی ورته وایي فقط یوه نیکي راکوي چې په هغه سره زه جنت ته داخلیږم. خو مور او پلار یې هم انکار کوي او نیکي نه ورکوي. دا داسې ورځ ده چې هر یو د خپل ځان نجات او خلاصون غواړي. الله جل جلاله په سورة عبسه کې فرمایي یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. یعنی هغه ورځ چې تښتي به سړی له خپله وروره او تښتي به د خپل مور او پلاره او تښتي به د خپلې ملګرې ښځې څخه او تښتي به د خپلو زامنو. له دوی څخه به هر سړي لره په دغه ورځ یو حال وي چې د نورو له حاله یې بې پروا کوي. په دغه ورځ به هر څوک د خپل ځان په فکر وي. هیڅوک به د دوستانو او خپلوانو یا د بل چا په فکر کې نه وي. بلکې د دې بیرې په سبب چې څوک زما نیکۍ راڅخه وانخلي یا د خپل حق غوښتنه ونه کړي یو له بله به تښتي. بیا نو دغه سړی چې یوې نیکۍ ته ضرورت لري و خپلې ښځې ته ورسي. هغه ښځه چې دی پر مهربانه و او د هغې عزت یې کړی و، نازولې یې وه، د هغې کومک او پالنه یې کړې وه او د دوی په منځ کې خوږ ژوند و. نو ورته وایي ښځې فقط یوه نیکي راکړه چې زه په هغه سره جنت ته داخل سم. خو هغه ګرانه ښځه هم انکار وکړي او وایي نفسي نفسي. الله جل جلاله په سورة المعارج کې فرمایي یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. یعنی مجرم گناهکار او کافر به خوښ لري که چیرې فدیه ورکړي له عذابه د دغې ورځې په خپلو زامنو سره
او په خپل ښځه سره او په خپل ورور سره او په خپلوانو خپل قبیله سره هغه چې په دنیا کې دوی تزایونه ورکول او فدیه یا بدل ورکړي په ټولو هغو کسانو چې په مځکه کې دي او بیا د خپل ځان وساتي. دا داسې ورځ ده که د مجرمانو په وسه پوره وای خپل ټول کور او کهول کلی او قبیله بلکې د جهان ټول خلق به یې په خپل بدل او فدیه کې ورکړي وای او خپل ځان به یې ساتلی وای، مګر داسې نه ده او دا امکان نه لري او دغه مجرمان به هیڅکله له عذاب څخه خلاص نشي. الله جل جلاله نور هم په سورة المعارج کې فرمایي کلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، یعنی بشک دغه اور د دوزخ لمبه وهونکی دي او دغه اور د کفارو څخه د پوست استونکی دي. د جهنم په باره کې راغلي دي کله چې کفارو ته ورنږدې کیږي اوله شروع یې د سر په پوست کوي، نو اور د کفارو څخه اول د سر پوست کاږي. دغه دوزخ هغه څوک ځان ته وربولي چې حق ته یې شا ګرځولي وي او مخ یې له ایمانه ګرځولی وي او مال یې جمع کړي او ساتلی وي، د الله جل جلاله حق نه ځینې ورکوي. په ځینو آثارو کې راغلي دي چې اول به دوزخ د قال په ژبه سره ووایي الی یا کافر، الی یا منافق، الی یا جامع المال، یعنی ای کافر ما ته راسه، ای منافق ما ته راسه، ای د مال ټولونکې ما ته راسه. خو خلق په دې خوا ها خوا ته ځینې تښتي. بیا به یوه لویه او اوږده غاړه لرونکی شی له دوزخه سر راوباسي او هغه تښتېدونکي دوزخیان به په خپل اوږده شونډک سره داسې ټولوي لکه مرغه چې په خپله مشوکه دانې ټولوي او خپل نسته به یې اچوي. العیاذ بالله. په دغه ورځ هیڅ فدیه او هیڅ بدل نه قبلیږي. انسان چې هر څه د دغه عذاب په مقابل کې ورکوي نه قبلیږي بې له شفاعت څخه د سردار کونین سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم او بې له شفاعت څخه د انبیاء علیهم السلام او بې له شفاعت څخه د صدیقینو او شهداو. همدارنګه د هغه چا شفاعت قبلیږي چې د الله جل جلاله خوښ وي او دغه شفاعت قبلول هم د الله جل جلاله رحمت، کرم او احسان دی چې په دغه ورځ ښکاره کیږي. نو د خلکو عملونه تلل کیږي او په دغه تللو سره د جنت او دوزخ خلق معلومیږي چې څوک جنت ته ځي او څوک دوزخ ته ځي. خو هلته ځینې داسې خلق شته چې ښه او بد عمل یا نیکۍ او بدي سره برابر او یو شی. دغه خلقو ته اصحاب الاعراف ویل کیږي. دغه اصحاب الاعراف په داسې ځای کې اوسېږي چې هغه ځای د جنت او دوزخ په منځ کې دی او اعراف ورته ویل کیږي. دغه د اعراف خلق چې د دوزخ خلقو ته وګوري په الله جل جلاله سره له دغه اوره څخه پناه غواړي او کله چې د جنت خلقو ته وګوري د دوی هم امید پیدا سي، دا یو غوښتنه او آرزو سي چې دغه جنت ته داخل سوي وای او د الله جل جلاله څخه دا خواست او غوښتنه کوي چې دوی هم جنت ته داخل کړي. دغه خلق څه موده په دغه اعراف کې پاتې کیږي تر څو چې د الله جل جلاله اجازه وسي او بیا جنت ته داخل سي. نو اهل اعراف هغه کسان دي چې نیکی او بدی یا ښه او بد عملونه سره یو شی او برابر وي او بالاخره جنت ته ځي. پس د هغه څخه چې عملونه وتلل سي نو صراط جوړ سي. صراط څه شی دی؟ د صراط د لفظ معنا لار ده، خو دغه صراط د محشر د میدان او جنت په منځ کې یو پل دی چې لوړ د جهنم پر اور جوړ شوی او تیر شوی دی چې موږ پل صراط ورته وایو. د محشر د میدان د هغه میدان چې هلته خلق په انتظار ولاړ، هلته حساب کتاب او هلته دغه د قیامت د ورځې ټول حالات او هلته د عملو د تللو د پاره ترازو د دغه میدان او د جنت ترمنځ پل دی. خو دغه پل د جهنم پر اور سربیره تیر شوی دی او تر دغه پل لاندې جهنم دی. الله جل جلاله په سورة مریم کې فرمایي فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا،
یعنی قسم دی پر رب ستا چې خامخا به موږ را جمع کړو دوی او شیطانان او بیا به خامخا دوی د جهنم پر شاوخوا په داسې حال کې را حاضر کړو چې د ډیرې په سبب به پر ګونډو ولاړ. کافران به په هغه اندازه بیریږي چې نه به سم درېدلی سي او نه به سم کښېنستلی سي، نو به پر ګونډو ولاړ. او بیا الله جل جلاله په سورة مریم کې فرمایي وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. يعني او لتاسې څخه داسې څوک نسته مګر دی واردېدونکی ننوتونکی دی دغه جهنم ته. هغه دا چې مؤمن لوړ پر دغه جهنم پر صراط تیریږي او منافق له صراط څخه لاندې لویږي. او دغه پر اور تیرېدل حتمي او یقیني حکم پر سوی دی. او بیا به نجات ورکړو هغو کسانو ته چې پرهیزګاري او تقوا یې کړې ده. او ظالمان به دغه د دوژخ په اور کې پر ګونډو پرېږدو. یعنی د هر انسان د پاره که نیک عمله وي که بد عمله، که بری وي که مجرم، که مسلمان وي که منافق، الله جل جلاله قسم یاد کړی دی چې خامخا به پر دوژخ تیریږي، ځکه چې جنت ته د تللو لار لوړه پر دغه دوژخ تیریږي چې هغه لار دغه پل صراط. بیا نو هغه مؤمنان چې د الله جل جلاله څخه بیریږي هر یو د خپل درجه او مرتبه سره سم پر دغه پل صراط و جنت ته صحیح او سالم ورتیریږي. مګر منافقان او ګناهکاران به له دغه پل څخه لاندې په دوژخ کې لویږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول پر دغه پل صحیح او سالم تیر کړي او له دغه لویدلو څخه مو دې الله جل جلاله په خپل فضل او احسان سره وساتي. آمین ثم آمین. بیا نو د دغو لویدلو کسانو څخه هر ګناهکار مسلمان د خپل ګناه پر اندازه په دوژخ کې پاتې کیږي او بیا را ایستل کیږي. دغه ګناهکاران لومړی د انبیاء علیهم السلام، ملائکو او صالحینو په شفاعت را ایستل کیږي او بالاخره د ارحم الراحمین رب عز وجل په لطف او مهرباني ټول هغه ګناهکاران چې په صحیح عقیده او رښتیا سره کلمه طیبه ویلې وي له دوژخ را ایستل کیږي او یوازې کافران په دوژخ کې پاتې کیږي او د دوژخ دروازه پسې تړل کیږي. د حسن بصری رحمه الله څخه روایت کیږي چې ویل یو سړي خپل ورور ته وویل ته خبر یې چې ته پر اور تیریږې؟ دغه تر پل صراط لاندې د جهنم اور یې مقصد. ورور یې ویل هو خبر یې. ویل په دې هم خبر یې چې ځینې تیریږې او نور لویږې؟ هغه ویل یا دا نه ده راته معلومه چې تیریږم که ور لویږم. نو ویل پر څه خاندې؟ نو هر مسلمان ته دا ویل کیږي کله چې دې دا یقین دی چې ته پر اور ورتلونکی یې او په دې هم نه خبر چې ځینې تیر بسې او که بور ولویږې، نو ولې او پر څه خاندې؟ د خندا څخه مقصد په خندا کې مبالغه او د خندا ډیروالی او بې پروایي ده. په چټي او عبثو کارو مشغولتیا ده. د یو فلم د لیدلو څخه فارغه کیږي او بل فلم ته کښېنې. د ساز او موسیقي یوه فتح خلاصیږي بله ور اچوي. د فوټبال یا نورو لوبو د لیدلو څخه فارغه سوې، په ورقو او شطرنج مشغوله سوې. ټول وخت یې په خندا او مسخرو تېرېږي. هذا چې یقین دې دی چې پر اور ورتلونکی یې او پر تېرېږي او دا هم نه ده معلومه چې ځینې تېر بسې او که بور ولویږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د جهنم له اوره وساتي. آمین ثم آمین. د عملو تر تللو وروسته پر دغه پل صراط تېرېدل شروع کیږي. پل صراط تور او تاریک پل دی او تر دغه پل لاندې تور او تاریک جهنم دی. جهنم د ډېر شدید حرارت او تودواله په سبب تور او تاریک دی. نو خلق پر دغه تور او تاریک پل چې هیڅ روښنایي نشته او تکه توره تاریکه ده تېرېږي. ته به وایې چې خلق څنګه پر دغه تاریک پل تېرېدلی شي؟ الله جل جلاله مؤمنانو او مسلمانانو ته نور او روشنايي ورکوي. الله جل جلاله په سورة الحديد کې فرمایي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. دغه خطاب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دی، یعنی هغه د قیامت ورځ در په یاد کړه چې ته به نارینه مؤمنان او مؤمنانې ښځې وینې چې د دوی مخ او راسته طرف ته به د دوی رڼا ځغلي. د حشر له میدانه چې خلک د صراط پر پله د جنت و طرف ته تیریږي، هلته ډېره سخته توره تاریکه ده. په دغه وخت کې د هر مؤمن سره د هغه د ایمان او ښه عمل رڼا ورسره وي. ښایي چې د ایمان رڼا چې دا یې زړه دی د مسلمان و مخ ته وي، او د ښو عملو رڼا د مسلمان راسته طرف ته وي، او د هر چا ایمان او ښه عمل چې په هره درجه او اندازه کې وي، روشنایی او رڼا به یې هم په هغه اندازه سره وي. کله چې مؤمنان پر پل صراط تیریږي، هلته به دوی ته وویل سي نن ورځ تاسې لره د هغه جنت په داخلېدلو سره زیری دی چې تر درختو او بنګلو لاندې یې ولې بهیږي، او تل به دوی په دغو جنتو کې وي. دغه هغه لویه کامیابي ده. تاسې پوهېږئ چې جنت د الله جل جلاله د خوښۍ او رضا ځای دی. نو هر هغه څوک چې جنت ته ورسېږي، د هغه چا ټول مقصدونه حاصل شو. کله چې مؤمنان پر پل صراط په هغه خپله ایماني روښنایي کې رهي وي، منافقان خبرې ورته کوي. څه ورته وایي؟ الله جل جلاله په سورة الحديد کې فرمایي: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني دا هم خطاب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دی، یعنی هغه ورځ در په یاد کړه چې نارینه منافقان او منافقانې ښځې به وهغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وایي: موږ ته وګورئ، زموږ انتظار وکړئ چې ستاسې د رڼا څخه موږ رڼا واخلو. مګر مسلمانان به د دوی په جواب کې د پسند او تمسخر په ډول ورته وایي: تاسې بیرته شاته وګرځئ او هلته په نور او روښنایي پسې وګرځئ. بیا به دغه منافقانو او مؤمنانو په منځ کې دیوال ووهل سي چې په هغه دیوالي کې به دروازه وي. د دغه دروازې د ننه طرف چې د جنت طرف دی، هلته به رحمت وي، او د دروازې د باندې طرفه چې د منافقانو طرف دی، هلته به عذاب وي. الله جل جلاله نور هم دغه د مؤمنانو او منافقانو حال په سورة الحديد کې بیانوي او فرمایي: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. یعنی دغه منافقان به مؤمنانو ته ورناري کوي چې آیا موږ په دنیا کې ستاسې سره نه وو؟ مؤمنان به ورته وایي: هو، تاسې زموږ سره واست، مګر تاسې خپل ځانونه په فتنه کې اچولي وه، او تاسې انتظار کاوه چې پر مسلمانانو آفتونه او مصیبتونه راسي، او د اسلام پر دین مو شک درلودی، او تاسې خپلو ارزوګانو او خواهشاتو خطا ایستلي واست، تر څو چې د الله جل جلاله حکم او امر راغلی مړه سواست، او شیطان تاسې د الله جل جلاله په کرم خطا ایستلي واست. الله جل جلاله نور هم د منافقانو په باره کې فرمایي: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. یعنی ای منافقان، نن ورځ به ستاسې څخه فدیه وانخیستل سي، او نه به د هغو کسانو څخه واخیستل سي چې کافران سوي وه. ستاسې او د دوی د ورتګ ځای اور دی، هم هغه اور ستاسې وړ او ملګری دی، او دغه اور یا دوژخ د ورتلو بد ځای دی. خبره داسې ده چې رسمي کافران پر پل صراط نه تیریږي،
بلکې له اوله به دوزخ ته د هغه تر دروازې په پورې وهلو ور وغورځول شي، مګر هغه کسان چې د یوه نبي امت او تابع وي، که نیک عمله وي که بد عمله، هغه ټول پر پل صراط تیریږي. نو وروسته تر هغه چې د الله جل جلاله له طرفه د پل صراط د تیرېدلو امر وسي، خلق به پر پل صراط ورخیږي او هلته به د پله په توره تاریکه کې ټول خلق ورک او ډوب سي. خو په دغه توره تاریکه کې به د مؤمنانو سره یوه رڼا ورسره وي چې منافقان به هم غواړي چې د هغې رڼا په روښنایي کې ورسره ولاړ شي. خو څرنګه چې مؤمنان ډېر تیز دي، ځینې لکه طیاره یا موټرسایکل یا بایسکل یا لکه پر آس چې سپاره وي تیز به ځي، نو دلته به منافقان و نارو او چغارو ته ملا وتړي او مسلمانانو ته وایي لږ خو ودرېږئ چې موږ هم ستاسې په رڼا کې در سره ولاړ شو، موږ مه پرېږدئ چې تر تاسې وروسته پاته سو، لږ انتظار وکړئ، موږ هم په دنیا کې ستاسې سره وو او مسلمانان بلل کېدلو. خو مؤمنان ورته وایي تاسې بیرته ولاړ شئ او خپلو ځانو ته هلته رڼا پیدا کړئ. په دغه وخت کې د مسلمانانو او منافقانو په منځ کې دیوال وهل کېږي، نو دوی هیڅ شی نه ویني او په تاریکه کې پاته کېږي. دا هم باید درته معلومه وي چې د پل صراط د تیرېدلو دپاره رڼا او روښنایي په دې دنیا کې د ښو عملو په کولو سره پیدا کېږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه پل صراط حال او عجیب شکل په تفصیل سره راته بیانوي. کله چې اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه پوښتنه وکړه او ویل یا رسول الله پل صراط څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل پل صراط ځای د هلاک، ځای د ښویېدلو او لوېدلو دی، پر هغه تیرې کږې اوسپنې او چنګکان دي، همدارنګه پر هغه پله تیره قوي لوی او برداره زوزان دي لکه خارداره سیمان. پر دغه پله مسلمان د خپل عمل سره مطابق څوک داسې تیریږي لکه د سترګو رپ، څوک لکه برېښنا، څوک لکه باد، څوک لکه هغه ښه تیز آس یا د سپرلي نور بودګان. ځینې کسان تر دغه تیرو اوسپنو، چنګکانو او زوزانو صحیح او سالم تیریږي، خو ځینې کسان تیریږي مګر په دغو تیرو اوسپنو، چنګکانو او زوزانو زخمي سوي وي، او ځینې کسان له دغه پله څخه د جهنم په اور کې لویږي. حتی د دغو تیرېدونکو نفرو هغه آخري نفر په کشولو کشول کېږي او تر پله تیریږي. یعنی داسې نفر هم شته چې نور یې د لارې د پوره کولو طاقت نه وي پاته، نو یې کشوي او په کشولو پاته لار پسې پوره کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم نور هم خپلو اصحابو ته پسې فرمایي تاسې تر هغه مؤمن ډېر د حق طلبونکي نه یاست چې په دغه ورځ یې د الله جل جلاله څخه د خپلو ورونو دپاره طلبوي. کوم څوک چې په دغه ورځ نجات پیدا کړي، تر پل صراط تیر شي، بیا نو د خپلو ورونو دپاره دعا کوي او وایي زموږ ربه دغو لوېدلو کسانو زموږ سره لمنځونه کول او زموږ سره یې روژې نیولې او زموږ سره یې ښه عملونه کول. یعنی کم مسلمانان چې تر پل صراط تیر شي او جنت ته داخلیږي، دوی به هغه نورو مسلمانانو ته چې د دوی سره په مسلماني او ښه عمل کې شریکان وه او اوس دوزخ ته ولوېدل دعا کوي. په دغه حدیث شریف کې دا دلیل هم موجود دی چې هغه مسلمانان چې ګناهونه یې ډیر شي هغه هم دوزخ ته داخلیږي. د لمونځ کوونکي او روژه نیونکي مسلمان که ګناهونه ډیر شوه هغه هم جهنم ته داخلیږي، ځکه هغه تر پله تیر شوي مسلمانان دعا ورته کوي او وایي الهي دا هغه کسان دي چې زموږ سره یې لمونځونه، روژه او ښه عمل کاوه او اوس دوزخ ته ولوېدل، نو د الله جل جلاله څخه د هغو دپاره بخښنه غواړي. دلته بیا د الله جل جلاله رحمت او مهرباني ښکاره شي او دغه دعا کوونکو مؤمنانو ته وفرمایي ولاړ شئ، که مو په جهنم کې داسې څوک پیدا کړي چې په زړه کې مثقال د دینار ایمان موجود وي، هغه له جهنمه راوباسئ. بخاري و مسلم. په هغه حدیث
حدیث شریف کې چې امام ابو داود یې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي وایي اور مې را په یاد کړي او ومې ژړل. دغه کار د هر مسلمان دپاره یوازې سنت نه بلکې حتمي دی. کم څوک چې د قیامت د ورځې حالات اوري یا یې په فکر کې ورګرځوي باید زړه یې نرم سي او تر سترګو یې اوښکې راتوی سي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د هغو سختو زړو له حاله وساتي چې د قبر، حشر، قیامت د الله جل جلاله په حضور کې درېدل او اور خبرې اوري نه بیریږي او نه یې له سترګو څخه اوښکې رابهیږي. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي اور مې را په یاد کړي او ومې ژړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه راڅخه وکړه چې څه شي دې ژړوي؟ دې رضی الله تعالی عنها وویل اور مې را په یاد کړي نو مې وژړل. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل آیا تاسې د قیامت په ورځ چې دغه د خوف او بیرې حالات وي خپله کورنۍ در په یادوئ یا په بل عبارت خپله کورنۍ مو در په یادېږي؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده. د قیامت په ورځ چې هر انسان دغه د بیرې او په دغه هولناکه حالاتو مشغول وي آیا د هغه انسان خپله ښځه، مور او پلار، اولادونه او وروڼه ور په یادېږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په درو ځایو کې د هیچا هیڅوک نه په یادېږي. یو د ترازو سره تر څو چې دا ورته معلومیږي چې ښه کارونه یې سپکېږي او که درنېږي. بل په هغه وخت کې چې عملنامې راواولوځي تر څو چې دا ورته معلومه سي چې عملنامه یې په راسته لاس کې لویږي که په چپه لاس کې او که د شاله طرفه. بل د پل صراط سره کله چې لوړ پر جهنم دغه پل صراط کښېښول سي چې آیا تیر وسم که یا. په دغو درو ځایو کې د هیچا هیڅوک نه په یادېږي. ابو داود کله چې پر پل صراط د خلقو تیرېدل شروع سي نو اول هغه څوک چې پر دغه پسه تیریږي هغه سردار کونین، سید البشر، سرور کائنات او خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی او د سترګو په رپ کې تیریږي چې دا د ده صلی الله علیه و آله وسلم شرف او عزت، لوړه درجه او مقام دی. او بیا انبیاء علیهم السلام تیریږي، بیا صدیقین او شهدا تیریږي او بیا نور مؤمنان پر خپل مختلفو حالاتو څوک تیز، څوک ډیر تیز او څوک کرار تیریږي. حتی ځینې کسان په سکېدلو او کشولو تیریږي. بیا نو منافقان او فاجران راځي خو هغه نسی تیرېدلی، هغه چنګکان یې نیسي او د جهنم په اور کې یې اچوي. العیاذ بالله. او هر هغه څوک چې تر دغه پله تیر سي هغه جنت ته ځي او هر څوک چې له پله څخه ولویږي د جهنم اور ته لویږي چې دغه اور د انسان دپاره لوی مصیبت، لوی تاوان او لویه رسوایي ده. الله جل جلاله په سورة آل عمران کې د هغو عاقلانو او پوهانو هغه قول را نقلوي چې د الله جل جلاله په خلقت، حکمت او قدرت کې تر فکر کولو وروسته یې په خپل عقل سره الله جل جلاله د مځکې او آسمانو مالک وباله. نو یې وویل ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. یعنی ای زموږ ربه هر څوک چې ته د دوزخ اور ته داخل کړې په تحقیق سره هغه څوک تا رسوا او شرمنده، خوار او ذلیله کړي او ظالمانو لره د عذاب په منع کولو استکولو کې هیڅ کومک کوونکی او مددگار نشته. بیا هم الله جل جلاله د سورة التوبه په 3 نمبر آیات کې فرمایي الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آیا دوی په دې نه پوهیږي چې هر څوک د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخالفت کوي هغه لره خامخا د دوزخ اور مقرره دی چې همیشه به په دغه اور کې وي او دغه په اور کې پاتې کېدل هغه ډېره لویه رسوایي ده. بیا هم الله جل جلاله په سورة الزمر کې فرمایي إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. یعنی په تحقیق سره تاوانیان هغه کسان دي چې د قیامت په ورځ خپل ځانونه او خپلې کورنۍ تاواني کړي. خبر اوسه چې دغه نو ښکاره او واقعي تاوان دی.
د جهنم اور ته لوېدل یا داخلېدل حقیقي او واقعي تاوان دی. دا چې په دنیا کې د یو انسان بدن یا مال منصب یا رتبه ته تاوان رسیږي دا تاوان نه دی، بلکې د انسان حقیقي او واقعي تاوان هغه دی چې د الله جل جلاله په قهر او غضب اخته او د جهنم اور ته ولوېږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې له دغه تاوانه وساتي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قسم په هغه ذات چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، که تاسې هغه څه ووینئ چې ما لیدلي دي لږ به مو خندلی او ډېر به مو ژړلی. اصحاب کرامو پوښتنه وکړه او ویل یا رسول الله تا څه شي ولیدل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما جنت او اور ولیدل. دغه اور د صالحانو د بیرې او وارخطایي سبب دی. دغه اور د صالحانو د ژړا سبب دی. دغه اور د صالحانو د طاعت او عبادت سبب دی. خو بدبخته ګناهکارانو دغه اور هیر کړی دی چې د فسق او فساد په میلو او چرچو کې ژوند تیروي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې الله جل جلاله جنت او اور خلق یا پیدا کړ نو جبرئیل علیه السلام جنت ته ولېږي، ویل لاړ جنت ته او هغه څه نعمتو ته وګوره چې ما د جنتیانو دپاره په جنت کې اماده کړي دي. جبرئیل علیه السلام جنت ته ورغلی، جنت او په جنت کې هغه نعمتونه وکتل یا ولیدل چې الله جل جلاله د جنتیانو دپاره اماده کړي وو. نو یې الله جل جلاله ته رجوع وکړه او ویل ستا په عزت مې دې قسم وي چې هیڅوک به د جنت او د هغه د نعمتو صفت وانه وري مګر دغه جنت ته به ور داخل شي. یعنی د جنت د داخلېدلو دپاره چې هر کار شرط ایښودل سوی وي خلق به هغه کارونه وکړي او جنت ته به داخل شي. نو د الله جل جلاله په امر جنت په داسې کارو پټ کړل سو چې هغه کارونه د خلقو ناخوښه وه. د جنت د داخلېدلو دپاره ناخوښه شیان شرط کښېښول سوه. مثلا د سهار د لمانځه دپاره له خواږه خوبه راویښېدل یا د شیرین مال څخه زکات خیرات او صدقه ورکول او د حرامو خوندو څخه د ځان ساتل دغه کارونه نفس نه خوښوي او د جنت په لار کې دغه کارونه یا شیان کښېښول سوه چې د انسان طبیعت یې نه خوښوي. نو الله جل جلاله دوهم وار بیا جبرئیل علیه السلام امر کړی ویل لاړ شه او هغه څه وګوره چې ما په دغه جنت کې د جنتیانو دپاره اماده کړي دي. جبرئیل علیه السلام بیا جنت ته ورغلی او ویلي ده چې پر هغه لار چې انسان جنت ته رسوي داسې ناخوښه کارونه یا ناخوښه شیان ایښول سوي دي چې د انسان طبیعت هغه کارونه نه غواړي. بلته الله جل جلاله ته رجوع وکړه او ویل ستا په عزت مې دې قسم وي پر دې وبېرېدم چې هیڅوک به جنت ته داخل نشي. الله جل جلاله وفرمایل اور ته ولاړ اور او هغه عذابونه وګوره چې ما په دغه اور کې د دوزخیانو دپاره اماده کړي دي. جبرئیل علیه السلام ورغلی داسې اور یې ولیدی چې د ډېر شدت او حرارت په سبب یو تر بل سره اوړي سره ایشي. نو یې الله جل جلاله ته رجوع وکړه او ویل ستا په عزت مې دې قسم وي هیڅوک به د دغه اور تکلیفونه او عذابونه وانه وري مګر ځان به ځینې وساتي او ورداخل به نسي. الله جل جلاله امر وکړي چې اور دې په شهواتو پټ کړل سي. د اور په لار کې د حرام خوندور شیان کښېښول سي لکه حرامو ته کتل، حرام اورېدل، حرام خوړل او نور حرام کارونه کول. نو د جهنم په لار کې حرام شهوات او حرام خواهشات کښېښول سوه او بیا الله جل جلاله جبرئیل علیه السلام امر کړی چې ولاړ شه اور وګوره. جبرئیل علیه السلام اور ته ورغلی ویلي ده چې د اور په لار کې شهوات ایښول سوي دي. د اور تر لیدلو وروسته الله جل جلاله ته رجوع وکړه او ویل ستا په عزت مې قسم وبېرېدم چې هیڅوک به له دغه اوره څخه خلاص نسي او ټول به ورداخل سي. رواه الترمذي. د دوزخ د اور تعریف او بیان
په پوره تفصیل په کتاب الله او سنت مطهره کې موجود دي چې د هغې جملې څخه الله جل جلاله د اور د خازنانو یا موظفینو وصف او حال بیان کړی دی. د هغو ملائکو په باره کې چې پر اور مقرره او موظفه دي رب عز وجل په سورة التحریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یعنی هغو کسانو چې ایمان راوړي دي خپل ځانونه او خپل کورنۍ له هغه اوره وساتي چې خس او خاشاک پیلوزي او بوټي انسانان او ډبرې دي. پر دغه اور داسې ملائکې مقرره دي چې زړونه یې سخت دي، زړسوی نه لري او قوتناک دي. د هغه څه څخه سرکشي او نافرمانی نه کوي چې الله جل جلاله په امر کړی دي، او دوی هغه کار کوي چې د الله جل جلاله له طرفه په امر کړی شوی وي. نو پر اور شدید قهرمنې او قوي ملائکې مقرره دي. داسې ملائکې پر اور مقرره دي چې د مجرمانو او کافرانو سره د گزارې کولو او تعامل وړ او مناسب دي. او د دغه ملائکو شمیر هم الله جل جلاله راښولی دی او فرمایي: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. يعني زبا داخل کرم ولید ابن مغیره سقر ته، اور د دوزخ ته، او ته څه شي پوکړې چې سقر څه شي دی؟ اور د سقر داسې شی دی چې د غوښو څخه هیڅ شی نه پرېږدي بې له سوځولو، نه ځینې پاته کېږي او نه پرېږدي هډوکې بې له سوځولو. د دوزخیانو به هیڅ شی که غوښې وي که رګونه که پلې وي که هډونه بې له سوځولو نه پرېږدي، او بیا تر سوځولو وروسته هم پر هغه خپل سوځېدلي حال نه پاته کېږي، بلکې بیرته هغه خپل اصلي جوړ حالت ته اوړي او بیا سوځي. دغه سوځل او بیرته جوړېدل د ابد دپاره جاري پاته کېږي. نو د دوزخ سوځل او عذاب یو ځله نه دي، بلکې همیشه او تل تر تله دي. او د دوزخ اور سوځونکی تورونکی دی، بشر لره، پوست لره. دغه د دوزخ پر اور 19 ملائکې مقرره دي. د دوزخ پر اور فقط 19 ملائکې مقرره دي، او د ټولو دوزخیانو عذابونه په دوی پورې اړه او تعلق لري. تاسو فکر وکړئ، دغه په میلیاردو انسانان او پیرانان چې په دوزخ کې لویږي، د هغو د عذاب ورکولو دپاره فقط دغه 19 ملائکې مقرره دي، چې د دغو 19 ملائکو عمومي مشرتوب د هغې ملائکې په لاس کې دی چې مالک ورته ویل کېږي، او دغه مالک ته د اور خازن هم ویل کېږي. د دغو 19 ملائکو په باره کې په تفاسیرو کې ډېر اوږده او مفصل بیانونه شته، خو د هغو بیانول دلته لازم نه بولم، ځکه زموږ بحث ډېر په اوږدېږي. فقط دونه وایم چې مسلمانان دغه شمېر مني او تصدیق یې کوي، مګر هغه څوک چې په زړه کې مرض او په ایمان کې نقص او کمی وي، هغه په دغه شمېر او عدد امتحانیږي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي: موږ نه دی ګرځولی دغه شمېر یا عدد د دغو ملائکو مګر فتنه او امتحان د هغو کسانو دپاره چې کافران سوي دي. الله جل جلاله قادر دی چې د دوزخ د اداره کولو او د دوزخیانو د عذاب ورکولو دپاره دونه ملائکې پیدا یا مقرره کړي چې د دغه بلیونو او په زرهاو میلیاردو انسانانو او پیرانانو تولا او عذاب ورکول پر غاړه واخلي. خو دغه ذکر سوی شمیر د کافرانو او منکرانو د امتحان دپاره دی. دوزخ ډېر پراخه، ډېر لوی او ډېر ژور دی. الله جل جلاله په سورة قاف کې فرمایي: یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یعنی هغه ورځ در په یاد کړه چې موږ دوزخ ته ووایو: آیا ډک سوې، موړ سوې؟ او دوزخ به وایي: آیا نور زیات شته؟ یعنی نور هم راکړه، زه نه یم موړ سوی. دا د جهنم لویوالی دی
چې نه مړیږي او نه ډکیږي. نور دوزخیان هم غواړي او نور هم. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل خلق پرده پسې جهنم ته ور اچول کیږي او دی دغه وایي آیا نور هم شته؟ نه ډکیږي. نور خلق هم غواړي. دا د جهنم لویوالی او پراخوالی دی چې په میلیاردو انسانانو نه ډکیږي. او دغه نارې وهي چې نور هم غواړم تر څو چې رب عز وجل خپله پښه پکښې کښېږدي جهنم سره راټول سي او وایي بس ستا په عزت او ستا په کرم دغه کافي دي. دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله جل جلاله خپل قدم په دوزخ کې کښېږدي دا داسې خبره ده چې د هغه په حقیقت الله جل جلاله پوهیږي. او څوک وایي محترم ورونو څرنګه چې فتح پای ته ورسېده زموږ پاته بحث به په راتلونکې لسمه فتح کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو د دعا په امید